د حسن په بازار را تېرېدمه جړېدمه قسم دې په ایمان مې یېرېدمه جړېدمه د حسن په بازار را تېرېدمه جړېدمه قسم دې په ایمان مې یېرېدمه جړېدمه وصالو مازدیګرو روانګي و له وطنه وصالو مازدیګرو روانګي و له وطنه په شاشه مې کتل په مخ کې تلمه جړېدمه زما د محبت د ارمانونو جنازه وه زما د محبت د ارمانونو جنازه وه او زه ترې ګیر چاپېره تاوېدمه جړېدمه زما د محبت د ارمانونو جنازه وه او زه ترې ګیر چاپېره تاوېدمه جړېدمه تیارو کې د رڼا په تکل وتې وم حیرانه تیارو کې د رڼا په تکل وتې وم حیرانه پتنګ لکه ډیوې ته سوځېدمه جړېدمه سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو ملګری دزيب خټک یم په دغه تمه چې روغ جوړ به یې ښاد آباد به یې پروګرام شاعران د نظامپور زموږ تل دا کوشش وي چې تاسو ته په سکرین شاعران راولو د نوي شاعرانو ملاقات ستاسو سره وکړو په نننۍ خپرونه کې راسره موجود زه او ته د دې کتاب خاوند د تعارف محتاج نه دی ډېر ښه شعر لیکي ډېر ښه لیکوال دی په پښتو مین دی په پښتو ادب مین دی د نوښار د سیمې د نظامپور علاقې د نمل کلي سره تعلق لري ښاغلی حیران خټک صاحب راسره ناستی کوي په نننۍ خپرونه کې ډېره زیاته مننه مو کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت راکړو او ډېره زیاته مبارکي دغه کتاب زه او ته د چاپ ډېره زیاته مبارکي در کوم د حیران خټک صاحب په لور ورځمه حیران خټک صاحب ډېره زیاته مننه مو کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت راکړو بیا درته ډېره زیاته مبارکي ویم دغه کتاب مو چاپ شو له خیره ډېره زیاته مبارکي دزيب خټک صاحب ډېره مننه زموږ ټول وخت ستاسو دپاره دی کې هېڅ شک نشته او خیر مبارکي تاسو ته وایم ځکه چې دا یو زما کتاب نه بلکې د ټولې علاقه خوړی کتاب د هر ادیب کتاب دی چې څوک یې لولي او ډېره مننه حیران خټک صاحب زموږ د پروګرام سیګمنټ داسې چې موږ په اول کې کوشش دا کوو چې تپوسونه وکړو نو اولنی تپوس به دا درته وکړم چې دغه کتونکي په سکرین تاسو ګوري ډېر خلک به هم پېژني خپل پیج خپل یوټیوب چینل لرئ خو غواړم چې خپل تعارف وکړي داسې خلک به وي چې نه هم پېژني هغوی ته به ستاسو دغه اواز ستاسو دغه پېژندګلو ورسي زما خو لنډ تعارف دا دی چې نوم مې صالحین دی او حیران تخلص چې کوم دی استعمالوم او میټریک پاس یم 2 ځله په اف اس سی کې ناکامه شوی یم د بس چې هره وجه چې کوم دی تاسو ورته وایئ فرسټ ایئر به مې وکړو په سیکنډ ایئر کې مې بیا پرېښودو او نن سبا چې کوم دی یو وړوکی غوندې کې جاب کوم نور څه درته ووایم حیران خټک صاحب د خپلې شاعرۍ آغاز مو له کوم وخت نه وکړو د ژوند سختو حالاتو مجبوره کي په دې اړه خراله یا د چا د شعر نه متاثره شوي نو دزيب خټک صاحب زما د شعر سره چې کوم شوق دی هغه خو د بچپن نه دی چې زما والد صاحب او مرحوم اسلام ګل صاحب په خپلو کې کېناستو شعرونه مې ویل خو زما چې کوم رجحان دی شعر طرف ته راغلی هغه زما 8م کلاس کې راغلی چې ما به پردي شعرونه ویل اردو بیا مې ابتدا د اردو د شعر لیکونه وکړه او بیا چې کله د پنجاب نه راغلم دی خیبر پښتونخوا ته نو بیا په هغه ټیم کې چې کوم دی څه داسې حادثات وشو څه داسې مطلب ژوند کې راځي که نه حادثات نو فاینانشل مسلې وې په دغه کې تعلیم کې او نور څه داسې و چې هغه حالاتو زه په دغه لیکلو مجبوره کړم او 2018 کې تقریبا ما مسلسل لیک شروع کړی 2 کاله زما د شاعرۍ کېږي 2 کاله د حیران خټک صاحب د شاعرۍ 2 کاله کېږي نو غواړم چې دغه لیک چې کله یې سټارټ کړو د هغې نه تر دې دمه پورې ډېر زیات لیک به مو کړي دغه کتاب هم راغلی نو د دې کتاب نه یو غزل اور څنګه بالکل به درته اول به درته یو 2 شعره ووایم چې پر هر یم لا روغ شوی نه یم پر هر یم لا روغ شوی نه یم د زړه په سر یم لا روغ شوی نه یم د انتظار لمنې اور نیولې د انتظار لمنې اور نیولې د دید نه هر یم لا روغ شوی نه یم او د انتظار لمنې اور نیولې د دید نه هر یم لا روغ شوی نه یم او غزل به درته ووایم د کتاب نه چې زما ارمان ورله ورځي او که نه زما تپوس چا نه کوي او که نه هغه وړې چې به چیچلې شونډې اوس پرې چکونه لګوي او که نه
او مورې روانه ده بیا غره لخیږي مورې روانه ده بیا غره لخیږي مورې روانه ده بیا غره لخیږي ما له ګورګورې به راوړي او که نه په ماشومتوب کې په ځان نه پوهېده په پیغلتوب کې ځان ساتي او که نه په ماشومتوب کې په ځان نه پوهېده په پیغلتوب کې ځان ساتي او که نه په پټپټوڼو کې ټګنه جینۍ چې د رښتیا لمن نیوي او که نه حیرانه ستا ګاونډ کې خړه پړه حیرانه ځان سینګاروي او که نه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. حیران خټک صاحب دغه ښکلي کلام به تاسو اورېدلي د بل تپوس په لور ځو. حیران خټک صاحب دغه کتاب زه ورته رالو ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. یقینا لیک د شاعر د کام امانت دی نو تاسو خو دغه امانت د کام خلکو ته د ولس ته وسپارلو ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. په خپل کتاب زه ورته راسره څه شریک په خپل کتاب زه ورته به درسه نور څه شریکم خو درته به ووایم چې دا نوم چې ما ایښی دی نو د دې مقصد څه دی. نو په دې کې په زه کې خو دوه کسه دي یو زه یم او یو زما وطن دی. نو وطن مې ځان دی او خپل ځان خو مې دی هم او بیا چې ما سره څوک مینه لري او زما د وطن سره مینه لري نو هغه ته دی. جی مطلب تاسو چې دی ډېر ښکلی نوم مو ورته مختص کړی دی. حیران خټک صاحب دا راته ووایه چې شاعري چې کله تاسو سټارټ کړه نو خامخا چې کله هم یو انسان یو فیلډ ته ځي د هغه استاد نو د شاعرۍ زده کړه د شاعرۍ چې کوم دغه تعلیم دی دغه علم دی دا مو چا نه زده کړو استاد مو څوک دی؟ شاعري چې اول ځل کې ما شروع کړه نو زما والد صاحب به زما لږه ډېره اصلاح کوه. بیا هغې نه پس چې کوم دی همایون همدرد صاحب الله دې وبخي هغه یې راته چې کوم دی زما استاد و په شعر کې به راته غلطي راوسته دغسې بیا فضل الرحمن فطرت صاحب سره زما ملاقات وشو نو هغې هم زما څه لږه ډېره اصلاح کړې ده او وخت په وخت چې د چا نه مې څه زده کړي دي نو بس ټول زما استادان دي. یقینا یو ټکی که د چا نه چا زده کړو نو یقینا هغه استاد شولو. د استاد قدر پکار دی الله تعالی دې همایون همدرد صاحب ته هغه جهان هغه دنیا ښایسته کړي الله تعالی دې هغه وبخي. حیران خټک صاحب دا راته ووایه چې د شاعرۍ په فیلډ کې بلها شاعران دي خو ستاسو د خوښې شاعران څوک دي؟ یاره شاعر خو مې هر یو هغه خوښ دی چې ښه شعر لیکي خو بیا زما متاثره شوې د چا نه متاثره شوې زما خو لکه که په مینه د وطن په مینې باندې شول نو ضمیر خان مې خوښ دی د ټولو نه او بیا چې څوک ښه شعر لیکي د چا نه متاثره یم نو بلا شاعران دي خو زما د خوښې چې کوم دی هغه خوشحال بابا دی او خوشحال بابا چې کوم دی کوشش کوم چې ډېر ولولم او چې کوم دی څه زده کم دی هغې د لیکم. ډېره زیاته ښه خبره ده یقینا موږ ته پکار هم دي چې زموږ مشران چې کوم دي چې هغه فالو کړو. حیران خټک صاحب د کلام په لور ځو. کلام به در سره بل شریک کم چې سنګل چې د جانان وې او باران وې سنګل چې د جانان وې او باران وې سنګل چې د جانان وې او باران وې پوره مې دا ارمان وې او باران وې د مینې کاروبار مې په عروج وې دیدن پکې ارزان وې او باران وې همیش له یو ګاونډ کې اوسېدلې چې تګ راتګ آسان وې او باران وې وریځې چې زمونږ په ننداره وې رازداره مو آسمان وې او باران وې زمونږ د محبت کیسې کېدلې لمبه ټول رقیبان وې او باران وې د زړه قرار د زړه نه اورېدلې غزلې د حیران وې او باران وې. ډېر ښه ډېر ښه. حیران خټک صاحب د شاعرۍ په فیلډ کې بلها صنفونه دي په کومو صنفونو مو کار کړی دی او په کومو ویش مو دی ارمان مو دی چې په دې کار په کار دی؟ نو زما په خیال خو د پښتو چې څومره صنفونه دي په ټولو باندې کار په کار دی ځکه چې دا موږ ته زموږ مشرانو ادیبانو د امانت پرېښی او موږ له پکار دي چې په دې کار وکړو او ما چې په کومو صنفونو کار کړی نو په غزل مې کار کړی په آزاد نظم مې کار کړی په بندو نظمونو مې کار کړی او دې نه علاوه چې کوم دی په ټپاییزه مې لیکلي د شعر مې لیکلی او نور مې څه نه دي لیکلي ده. بلها څیزونه یې لیکلي بلها د کار سړی دی بلها د معیار سړی دی غواړم چې یو نه آزاد نظم واورو څنګه مو خوښه ده؟ بلکل ولې نه.
نو حیران خټک صاحب یتیم بچی دغه نظم ما ستاسو په کتاب کې کتلی او ډېر زیات مې خوښ شو نو غواړم چې دغه کتونکو سره دغه نظم شریک کړي. بالکل زیب خټک بھائی یتیم بچی نظم به سره شریک کما چې یو ماشوم بچی په دیره کې ناستو سلګو نیولې ژړېدل ورورو زما په دې ماشوم نظر پرېوتو زه ورنږدې شوم او تپوس مې وکړو بچی په دومره تک کسره غرمه کې په تنهایۍ کې د یو قبر خوا کې په ادیره کې داسې ولې ژاړې ماشوم بچي په غریو نیولي انداز داسې جواب راکړو چې ورپېدم سترګې مې ډکې په ژړا شوم ورته وایي کاکا دلته مې مور بېبې ده کله نه کله مې زه مور له راځم وایي کاکا دلته مې مور بېبې ده کله نه کله مې زه مور له راځم ورته د خپل پلار شکایت کومه چې مورې ته چې له دنیا نه لاړې څه موده پس بابا واده وکړلو ته ترې له سره هېره شوي اوس بابا مې ما له داسې مور راوسته هغه زما هډو پروا نه کوي ما ته زما د سکول جامې نه راخلي زه چې د سکول نه لوږې تږی راشم نه د ډوډۍ نه د اوبو غم کوي دا خو لا پرېږده چې دا نوي مور مې ما له په خپل کور کې سپېړې راکوي دا خو لا پرېږده چې دا نوي مور مې ما له په خپل کور کې سپېړې راکوي په نه خبره راته تا یادوي بیا ورپسې یو څو کنځلې وکړي بابا زما هډو تپوس نه کوي ما چې د دې ماشوم فریاد واورېدو ما ورته ووی چې ته فکر مه کړه ستا دا بابا به لا په خوب وده وي خیر دی د صبر نه لږ کار واخله وخت همیشه د یو په لاس کې نه وي وخت همیشه د یو په لاس کې نه وي یتیم بچي ووی خبره واوره چې ماشومتوب په ستمونو تیر کړم په زلمیتوب کې مې غمونه مل شي نو داسې ژوند نه راله مرګ ښه نه دی مرګ ښه نه دی زما په مرګ باندې امید لرم چې زما بابا ته به احساس ودرېږي چې ماشومتوب په ستمونو تیر کړم په زلمیتوب کې مې غمونه مل شي نو داسې ژوند نه راله مرګ ښه نه دی ډېر ښکلی نظم وړاندې کو یقینا دغه نظم چې ما په اول ځل حیران خټک صاحب لوستلو نو ډېر زیاتې خفه کړم او یقینا د یتیم بچي د احساساتو د جذباتو عکاسي مو کړي ده او یقینا شاعر دې ته وایي چې د خپل کام د خپل ولس عکاسي وکړي ترجماني وکړي حیران خټک صاحب دغه کتاب زه ورته رالو له خیره د دویم کتاب په اړه باندې څه سوچ لرئ نو دویم کتاب اراده خو یا زیب خټک بای نشته او چې کله وي نو انشاءالله بیا به در سره شریک کوو وخت به پکې لګي دا پیله کتاب خو زما په دې باندې راغو ارمان مې و او زما د مشرانو هم ارمان و ځکه زمونږ په خاندان کې چې اوس پرې چا هم شاعري کړې ده نو د هغې کتاب نه دی چاپ که مشرانو که هر څوک نو بیا ما ویل چې یاره زه دا کتاب چاپ کما او دا روایت چې کم دی نو دا مات کم چې لکه هر یو شاعر وي او خپل کتاب نه چاپ کوي نو یقینا که مونږ وګورو ستاسو په فیملی کې ډېر زیات شاعران بالکل نو یقینا تاسو دغه سیستم چینج کو دا ښه خبره ده نو انشاءالله د دې نه پس به را روان کول که ستاسو په فیملی کې څوک شاعر پیدا کېږي نو خامخا به کتاب لیکي او بل کتاب امانت دی نو قدرمنو کتونکو د حیران خټک صاحب سره خبرې مو ډېرې زیاتې وکړي خبرې ختمې شولې کلامونه ترې اورو نو غزل راته شریکه که غزل به ته ووایم زما د خوښې غزل دی او د ځوانانو به انشاءالله خوښ شي چې هغې پورې به ستا د غاړې هار یمه ګلابې هغې پورې به ستا د هار یمه ګلابې تر څو چې نوکري کړم په روزګار یمه ګلابې او غلامي زمانه نشي ځکه بره تللی نشم سړی د باور وشه ښه د کار یمه ګلابې غلامي زمانه نشي ځکه بره تللی نشم سړی د باور وشه ښه د کار یمه ګلابې او د بعضې خلکو ته په سترګو کې ازغی یم د بعضې خلکو ته په سترګو د بعضې خلکو زړه قرار یمه ګلابې دا مینه او غصه د ژوند دوه ښکلي رنګینې دي زه ځکه کله ګوړه کله مار یمه ګلابې او زما د محبت حد به د ستا د خیال نه زیات وي خو غلی یم ویل نشمه خوار یمه ګلابې او قسم دی چې په خپل نظر کې زه د ژوند باچا یم زه د ژوند باچا یم دا خلک ولې وایي چې په دار یمه ګلابې او حیرانه نه پوهېږم چې په کومه مخه لاړ شم
حیرانه نه پوهېږم چې په کومه مخه لاړ شم چې ستا له ده راوتی یم بېلار یم ګلاب. ډېر ښه ډېر ښه. حیران خټک صاحب دغه کتونکي تاسو ګوري څه پیغام لرئ؟ پیغام هم ورکړئ او غواړم چې 2 شعر هم ووایې. نو پیغام خو زیب خټک بھائی غټ خلک ورکوي، زه به څه پیغام ورکم. او یو 2 شعره به درته ووایم. د همایون همدرد صاحب ډېر خوښ وو چې ښکلی مخ شي له نقابه بهر لکه خوشبو شي له ګلابه بهر، چې ښکلی مخ شي له نقابه بهر لکه خوشبو شي له ګلابه بهر، انسان تر هغې انسان نشي کېدی تر څو چې ګرځي له ثوابه بهر. او د دې مکتب یې ته ووایم چې حیران هغه خبره بالکل نه کړي چې وي خبره له کتابه بهر. ډېر د انسانیت نه چې بهر شي سړی څه د ټولو لوی افسر شي سړی، د انسانیت نه چې بهر شي سړی څه که د ټولو لوی افسر شي سړی، هغه د تمه د بل در نه لري، هغه د تمه د بل در نه لري، د رب د در نه چې منکر شي سړی، په مجبورو کې چې پیدا لټوي هم دغه ځای کې ځناور شي سړی، په مجبورو کې چې پیدا لټوي هم دغه ځای کې ځناور شي سړی. څوک چې احساس د خوار غریب نه لري، څوک چې احساس د خوار غریب نه لري، څوک به یې څه کړي که زرګر شي سړی، د هغه چا سره به څه وکړي څوک حیرانه خپلو ته چې نر شي سړی. قدرمنو کتونکو دا و نننۍ خپرونه کې را سره ښاغلی حیران خټک صاحب ډېرې ښکلي خبرې مو وکړې، ډېر ښکلي کلامونه یې راته وړاندې کړو، ډېر ښکلی نظم یې وړاندې کړو. قدرمنو کتونکو په دغه تمه چې نننۍ خپرونه د ښاغلي حیران خټک صاحب سره تاسو خوښه کړي، د حیران خټک صاحب دغه کلامونه او دغه نظم دا به ستاسو ډېر زیات خوښ شوي. نو که خوښ شوي د خپلې رایې اظهار په کمنټ کې خامخا وکړې. د حیران خټک صاحب دغه کتاب زه او ته که تاسو ترلاسه کړی نه وي نو خامخا یې ترلاسه کړې. بیا به میلاویږو په یو نیو ویډیو کې چې چېرته مو ښاد آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. په لوی الله مو سپارم، د لوی الله